خبره ده په یو ځنګل کې یو سړی اوسېدو. د دوه بچي وو. د یوې نوم هینسل و او د بلې ګریټل. دوی دواړه د مور نه راشه زه به تا کته او پلار یې بل زه واده غښتلي کړی یم و. زه سپوکرم راشیوه د دې مېرنۍ مور وه چې دوی یې بلکل نه و خوښ. د دې پلار به په ځنګل کې لرګي ماتول او هغه به یې هرڅول او په دې به یې خپله ګزاره کوله. وخت تېرېدو. یوه ورځ داسې وشو. دا خوند دومره ښه دی. اجازه راکړئ یو چې نور اضافه کړم. هو اوس بشپړ خوند لري. چیرې با کله هله سګم دې خاوند ته ووې چې دا واړه د کور وباسه. هغه سره ډېر جنګ وکړو خو ښځه یې زه ځمه بچې دي د کور نه پخ بیرو د کور نه نشه یوسي اصلي تاسو به مشته یې زه به ځم. او اخر یې خاوند رضا کو. هینسل او ګریټل دا خبرې واورېدې. محفه کیږه زه بسه چلو کوم د واپسې کور ته د راتلو دپاره. او ګریټل له خپل ورور تسلي ورکړه چې مه خفه کېږه زه به تا واپس کور ته راولم. ډېر هوښیار و. د شپې راپاڅېده او بار راغی او ډېر شي کاڼي یې جمع کړ او جیب کې یې واچول. ستاسو ور چنګه وه زما کوچني؟ هو زما زویه ته ښه یې؟ هو مور زه ښه یم ډېره ښه زما ماشومانو. دا جنګل د مني په رنګونو کې څومره ښکلي دي. هو دا یو کامل وحش دی. دا پانی څومره ښکلي دلته وه. زه هم هینسل په لاره باندې کاڼي ځای په لېږدل چې د واپسې لاره ورته یاد وي. ډېر هوښیار و. ماشومانو دا ډوډۍ وخورئ. هو پلار خوندور دي زه هم خوشم. درشه زم اثرلی به شوي. د دې نه مور پلار لاړل. دوی یوازې پاتې شو. زه یم او الله به هیرې کي. ټوله ورځ تېره شوه. هینسل وروره امیا او پاپا ولاړ چې د بقله راځي. زه هویارک ګریټل خفه وه. گریتل da gatema eheve palarma veche da vapsi lararata malumae. هینسل وروره دا هو د کته او هیارتیا کړکړ دسکه چې موږ به استاد په مدد خپل کور معلوم کو. هلکه ته هم د رڼاګانې وینې؟ هو زه یې ګورم شاید جادو وی. راجې وګورو. یا الله چې با مې څنګه او کم زیبای. اخر کې هینسل او ګریټل خپل کور ته واپس راورسېدل. پلار یې ډېر خوشحاله بابا و. زه هم داسې فکر کوم. ډېره ښه. اوس راځئ چې کور ته لاړ شو. یا الله څه ته ډېر شکر دی چې زما بچي راغلل. هو الحمدلله دوی خوندي راستانه شول. شکر دی چې رانی بچو. او د خوشحالي ورځ ده. زه ډېر خوشحاله یم. زه هم. زما ماشومانو تاسو نن څه وکړل؟ هو وایست موشته. هوش لبه وکراکه. زما کوچنیانو تاسو د دې زیبایی منظرې چې ښه خوند اخلئ؟ هو پلاره زه خوش یم. دا زه پوره راشي لاړ شم. دا جنګل د مني په رنګونو کې څومره ښکلي دي. هو دا یو کامل وحش دی. دا پانی څومره ښکلي دلته وه. زه هم. تاسو کین دلته مونږ راځو. واپس بیا به کور ته ځو. هنسل امیا و ابوهو رنال زاهو. یارکم همدکه شاندي غم دواړه په مې ځنګل کوه کې زه یوازې چې زه پاتې شو او دا ډېرې درېیم ځل مننه. چې دوی سره مور پلار دوکه وکړه او دې ځنګل کې پرېښودل. ما یریږه د کور لار. ما ته معلومه ده که مه کوه زه چیزو. دا زره را شکونکی جنگل دی. هو پانی شکلی دی. راجه یه چیزی پرله وکړو. هو راجه. دې مزل وکړو په هغه نیت بیا راغلل چې یاره د ګټو په ذریعه به لار معلومه کړو خو مور یې هوښیاره وه هغې د هغه لارې نه ګټې لرې کړې وې. په دې وجه د دې نه لار خطا شوله او دوی یو بل ځنګل ته چې هلته سپرلی و ورسېدل. وا د جنگل بدل شو. څومره شکلی دی.
او کنا ډیر مزیدار دی. ها बहुत مزیدار. دی په ځنګل کې یو داسې تور ځای چې هلته یو ښکلی شان کور باسمره و. هوکولې دا چکلېدو کو دی. چکلېدو. وای دا خو یو جادویي کور دی. بورو کې چوشي. چاچی وګه دومره ژوندیم. دا کیک وګوره دومره رنگین او خو زه هم د اوس یو خوند واخلم. زم چلو یو ځای بخور. چلو دا ډیر خوش دی. زم خوشم. دا لوی دی. راځه چې نور وخورو. دا واره واره ګلونو ماشومان ساکي. زما کوچنیان تاسو دلته چه کوی؟ دلته واخلی دا خوازه سه تاسو لپاره. منه خوندو شکری. زمونگا حپلمون نشته او میرنا مردا پاکور که نو آگه مون پا شار زنگل کی پری هودو. نو مونگ دیر پا حپل کور پاسه و گجیدو هو معلومونا کو اگل تراو رسیده. I see. غم کوزویه دلته با محفوظیه. زما سره به تاسو خوندی است. رازی چه زود نکرده بچه. Candy! Razi candy! Wow! Enjoy dears. ها زن مورکی او بیا ارام اوک او سحر بیا گفلگاو. جی زن او زن. دا دوډی ډیره خوندوره ده سمه ده. زه هم داسې فکر کوم. زه خوشم چلانو بخورو. شکر دی چې د زیراته ملاو شو. زه سکون محسوسوم. زه هم سکون محسوسوم. دی ډېر زیات خوشحاله وه خو دې ته پته نه وه چې دی په یو داسې جال کې ګیر شوي دي چې د وتو شانتې نشته. دی یو کمرې ته ننوتل چې هغې کې سره زر او قیمتي جواهرات وو. زه هم د فکر کوه نوتل. دې کمره کې یو جیتکې په اور باندې پروت چې پای کې څه جادویي غونته اوبه یشېدلې. دلته خو څه عجیبه څیزونه. د زه یارېږم. دی چې څنګه د دغه ځای نه د وتو اراده وکړه او را روان شو نو یو شین لاین د دې نه ګیر چاپېره تاو شو او دی یې ګیر کړله. په هغه بوډۍ په یو جادویي چوړیل کې بدله شو او دی یې ګرفتار کړ. د زما په لاس کې یې هیڅوک به نه پرېږده. هیڅوک ته نشي ژغورلی. ستا ویره لري؟ دا هورک ډېر کوه چې موتاشه هورک ډېر کوه. هینسل ورته ډېر مینت وکړو خو هغې بوډۍ آزاد نه کړ. ورته یې ویل چې تا به زه خورم خو چې ته لږ غټ شې. هغې به هینسل باندې خوراک خورو او هینسل به خوراک خورو کې ښه او نه به یې خوړو. په دې وجه که چېرې دی غټ شو نو هغه به یې بیا وخوري. ته باید زما سره راشی کوچنوی. نه زه نجم. ته به راشی کلینن و تا به پشیمانه کرم. فکر ما پرېږده. دا زرسفای و کزاده نندارو نپاکار کم. زرسفای کم. چوړیل ګریټل ته وویل چې ته وګوره چې روټۍ پخې دي او که نه. ما ته پکې روټي نه خو په دغه ټایم کې ګریټل د دماغو نه کار واغسته او هغې ورته وویل چې ما ته خو روټۍ نه ښکاري. ته په خپله تماشه وکړه ځکه چې زه وړه یم او دا تنور لوی دی. نو په دې وجه هغه د دې نه راوروسته شوه. راکوزه شا چې ځای وګورم. او هر کله چې هغه چوړیل اور ته ورنږدې شوه او د روټو تماشه یې کوله نو ګریټل سمدستي هغې له دیګه ورکړله او هغه یې اور ته وغورځوله. شکر دی چې تا نه خلاص شو. او د دې بهادرۍ نه پس ګریټل زر زر راله او خپل ورور یې په هغه پنجرې نه آزاد کړو. پنجرې نه د راازادېدو نه پس دې لومبې نه منډې کړې او هغه کمرې ته یې ځان ورسو په کومه کې چې خزانه وه. دا دومره زیاته خزانه ده. دا زموږ د خوبونو څخه ډېره ښه ده. دا ګور دي. زه باور نشم کولی. دې جیبونه د قیمتي کاڼو او د سرو زرو نه ډک کړل او روان شول او د هغه ځای نه وتښتېدل. په لاره کې ستړي لږه دمه یې وکړه. او د لږې دمې نه پس هغې بیا دوباره روان شو او اخر دا چې خپل کور ته ورسېدل. یا الله ستا ډېر شکر دی چې زما بچی واپس کور ته راله. پلار یې ډېر خوشحاله شو. بچي یې ځان ته راجوخ کړل
او نه پس بیا ور د بچو هغه د سونې او قیمتي کاڼي راویستل چې په یې پلار نور هم ډېر خوشحاله شو. مونږ ډیر نن د خپل پلار سره خوشحاله ده، خوشحاله خپل پلار سره. واو بابونګه با اوس ښه هوښیار ژوند کوو.